السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله، اما بعد. ښاغلو معززو دوستانو، د لمانځه زده کړه 950 درس د غسل مسائل. دوستانو، تاسو په مخکې درس کې د غسل فرضونه او ځینې مسائل واوریدل. د غسل په ارتباط نور مسائل. مسئله د سر او ژیرې د وریښتانو و بیخونو ته اوبه رسول په غسل کې ضروري دي. اوس که چیرې د ښځې د سر وریښتان اوبدل سوي وي، کوڅۍ سوي وي، نو د کوڅیو او د اوبدلو وریښتانو خلاصېدل ضروري نه دي، البته د وریښتانو بیخونه به لندوي. او که د ژیرې وریښتان هر څومره غټ وي او یا کوچني وي، د ژیرې دغه ډول د نارینه د سر او د ښځې د سر او کوڅیو د وریښتانو بیخونه باید حتما لانده سي. مسئله: که چیرې د یوې ښځې یا نارینه د نوکانو په مابین کې اوړه وچ سوي وي، همدا ډول یو بل داسې شی چې وچ سي او اوبه و پوسته نه پرېږدي، مثلا د ګوتو پر پوست باندې میجک، الفي او یا داسې نور مواد چې هغه پوښ لرونکي وي او اوبه لاندې نه پرېږدي، یا د نوکانو په مابینځونو کې وي یا د پوست پر سر باندې وي، نو د غسل تر کولو د مخه د دغه ټولو شیانو لرې کېدل لازم او ضروري دي. که چیرې د اوړو چې وچ سوي وي اوبه نه پرېږدي، دغه ډول د الپي، سریښو یا میجکو له کبله د نوکانو مابینځونو ته یا د نوکانو سربیره پوښ ته، همدا ډول د بدن پوست ته اوبه ونه رسیږي، دغه غسل صحت نه لري او د دغه میجکو، الپي او سریښ لرونکو موادو تر لرې کېدلو وروسته بیرته دوباره غسل راګرځول فرض او لازم دي. بله مسئله: که چیرې د یو چا د غاښونو په مابین کې غذایي توکي بند وي، مثلا غوښې، سبزي یا نور داسې شی، هغه داسې شی وي دا په غاښونو کې بند سوی چې اوبه د غاښونو د مابین فاصلو ته او یا د اورۍ و پوسته نه پرېږدي، نو بیا د دغه غاښونو پاکول، د غاښونو په فاصلو کې د بندو شیانو لرې کول لازم او ضروري دي. که چیرې د دغو شیانو د وجود باوجود یو څوک غسل وکړي او اورۍ یې وچې پاته سي یا د غاښونو مابینځونه یې وچ پاته سي، غسل یې صحت نه لري. البته بله مسئله دا ده: غاښونه ایښول یا غاښونو ته پوښونه ورکول یا مثلا غاښونه ډکول، د دې ټولو په ارتباط تفصیلي مسئله فقهای کرام داسې بیانوي. یو قسم غاښونه هغه دي چې په زامه کې ایښول سوي وي، مصنوعي زامه وي، او یا غاښ خپل ځان ته مستقل د غاښونو په مابینځ کې داسې نصب سوی وي چې بیرته په اسانۍ سره د خولې څخه ایسته کېږي، د ایسته کېدلو څخه وروسته بیرته په اسانۍ سره په خپل ځای کې ایښول کېږي. لکه تاسو لیدلي وي دا پوره زامه جوړوي یا د یو یا دوو یا درو غاښونو ټوټه جوړوي. د دغه غاښونو د غسل پر مهال لرې کول ضروري دي. او دوهم قسم د غاښونو هغه دي چې هغه بالکل په اورۍ کې لګول سوي وي، نصب وي، او یا مثلا پوښ باندې جوړ وي یا ډک سوي وي په داسې شکل چې ایسته کېږي نه، او بالکل د انسان د بدن جز او برخه ګرځېدلې وي. د دغه غاښونو لرې کول د غسل پر مهال لازم نه دي. د دغه غاښونو که ډک سوي وي، که پوښداره سوي وي، او که په اورۍ کې بالکل نصب سوي او لګول سوي وي، غسل صحت لري. د غسل پر مهال یې ایسته کول ضروري نه دي. په غسل کې هیڅ مسله نشته، فقهای کرامو فتوا ورکړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حي على الفلاح.